په نگرانۍ کې جرګه راغلې ده 30 رکني هغه میلاو شوله ساپو خلکو سره میلاو شوله ساپو اوسیدونکو سره میلاو شوله ناوګی خان سره میلاو شوله او دواړو فریقینو هغو ته خپل ځایونه وښودل خو موږ سره د جرګې مشر الحاج شاجي ګل صاحب موجود دی ده نه پوښتنه کوو چې څه وایي دا دې حوالې سره جي بسم الله الرحمن الرحیم شاکر خان دا مسله روانه وه او موږ هغه وخت کې پکې راغلو چې کله دا روډ بند و هله د دواړو طرف ته د باجوړ ډسټرک او مومند ډسټرک د قومونو عزت وکړه چې موږ راغلو په موږ اعتماد وکړو موږ له یې مړ واک راکړو موږ دا ډېر وخت نه پکې لګیا یو اوس اخري دغه سټیج ته راغلو چې انشاءالله تعالی پر روان جمعرات باندې موږ د جرګه شاکاسته راوغوښته زموږ کور ته او هلته به انشاءالله تعالی خپل ثبوتونه پیش کوي او هغو ثبوتونو نه بعد نن هم موږ سره انتظامیه د باجوړ او د مومند دواړو ډسټرک موجوده وه بیا به هغې نه بعد موږ د دواړو ډسټرک د انتظامیې سره خبره کوو او د هغې نه بعد به موږ په یوه سرکاري ځای کې انشاءالله تعالی دغو دواړو ډسټرک چې کومه فیصله ده به ولته وروو چې مستقل طور باندې چې د پاکستان جوړېدو نه مخکې د مسله روانه وه چې دې نه بعد بیا د مسلې نه داسې څه تکلیف جوړ نه شي چې کوم د ګاونډیتوب حق دی چې هغه شانتې دغو په منځ کې سره اتفاق او اتحاد او محبت وي انشاءالله تعالی اشرف وزیر اعلی صاحب تېره ورځ یو حکم جاري کړی چې د مومند او د باجوړ دپاره د ضلع حدبندۍ دپاره یو جرګه تشکیل شوې ده آیا دا جرګه ده که نه هغو څه بالکل دا موږ دا جرګه چې ده دا اوس مخکې موږ صرف د ګاونډیتوب او په قبایلیتوب او په پښتونوالۍ باندې راغلو خو اوس موږ سرکاري طور باندې هم شولو حکومت نوټیفیکیشن وباسلو ځکه نن د موږ سره د دواړو ضلعو اډمنسټریشن هم موجود دی او دغو سره مشترکه طور باندې موږ دا جرګه وکړه چې دا جرګه اوس د حکومتي جرګه هم شوه او موږ خپل هغه علاقایي ذمهواري قبایلي ذمهواري د ګاونډیتوب ذمهواري په سټارټ کې پوره کړې تاسو د الحاج شاجي ګل صاحب خبرې واورېدې هغو نن د دواړو فریقیانو چې کوم ځایونه وو هغه هم ورته وښودل د دواړو ضلعو ډسټرک انتظامیه کوم اسسټنټ ایسیګان چې وو هم دواړه په دې موقع باندې موجود